بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه د صلات اوابین په باره کې معلومات درکومه چې صلات اوابین کم یو انسان کوي، الله جل جلاله هغه ته کم قسم انعامونه ورکوي، د هغې بیان به نن کومه. اول تاسو صلات اوابین وپېژنئ چې اوابین څه ته وایي. اوابین هغه شپږ رکعاته نفلو ته وایي چې کم د ماښام د لمانځه نه پس کم یو کس یې کوي، هغې ته اوابین وي. احادیث مبارکو کې د دې به انتهایی زیات فضیلتونه راغلی دي، خو یو څو احادیث مبارکه برته زه ویمه د ستاسو د شوق زیاتولو سره. دا اول نمبر حدیث دی، دا حدیث چې کوم دی ابن ماجه شریف کې دی او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. دی فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل، کم یو کس چې د ماښام د لمانځه نه پس شپږ رکعاته نفل وکړل، نو د ماښام او د نفلو په منځ کې څه بده خبره وکړه، نو د دې شپږ رکعاتو نفلو ثواب به برابر شي د 12 کالو د قبول شوي عبادت ثواب. سبحان الله، الله جل شانه به ورته دومره ثواب ورکي لکه د 12 کالو د قبول شوي عبادت ثواب چې ورته الله جل شانه چاته ورکوي. د حدیث مبارک نه خو دا معلومه شوله چې دی باندې د 12 کالو د عبادت ثواب ملاویږي، خو دا به هغه کس ته ملاویږي چې کله ماښام منځ وکړي نو څه غلطې او فضول خبرې ونه کړي ګورې او نه څه د دنیا خبرې وکړي، بلکې چې څنګه د ماښام جمع وشي ډایرکټ دی ودرېږي په نفلو باندې ودرېږي او دغه شپږ رکعاته نفل دی وکړي، د انسان ته به د 12 کالو د قبول شوي عبادت ثواب ملاویږي او هغه هم داسې عبادت چې بالکل به د ریا نه پاک وي. همدغه رنګې حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه روایت دی، فرمای وای ما د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه واوریدل چې وای ما ولیدله چې هغه به د ماښام د لمونځ نه پس شپږ رکعاته نفل کول، او بیا به فرمایل کم کس چې د ماښام د لمونځ نه پس شپږ رکعاته نفل وکړي، الله جل جلاله به د دې انسان تمام ګناهونه معاف کړي، اگر که د دې ګناهونه د سمندر د زګ په مقدار باندې ولې نه وي. چاغه که دې هر څونه ګناهګار وي لیکن الله جل جلاله به د دې تمام ګناهونه معاف کړي. خو دلته یاد ساتئ، ګورې ما درته مخکې ویلو چې د دې نه واړه ګناهونه مراد دي. واړه ګناهونه په اعمال حسنه په نیکو اعمالو سره معاف کېږي، کوم چې غټ ګناهونه دي هغه په نیکو اعمالو سره نه معاف کېږي. هغې دپاره توبه شرطه، توبه به د هغې دپاره لازمه وباسي. یاره موږ هم پکار دي چې موږ د دنیا دا ټول مصروفیات د الله الغب د هر څه پرېږدو او د دې سعادتونو حاصلولو او د خوشحالیانو حاصلولو دپاره موږ دا چې دې ثوابونه وګټو. په یو حدیث کې راغلل الله به تمام ګناهونه معاف کړي اگر که د سمندر د زګ برابر ولې نه وي. هغه مخکې حدیث کې تیر شول الله به ورته د شپږ رکعاتو نفلو په بدله کې د 12 کالو د قبول شوي عبادت ثواب ورکړي. دا څومره سعادت خبره ده. دغه رنګې کم انسان چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس 4 رکعاته نفل کوي د هغه کم اجر دی. دا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی، فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل، کم کس چې د ماسخوتن د لمونځ جمع سره وکړي او بیا 4 رکعاته نفل وکړي مخکې د جومات د وتلو نه، نو د دې نفلو ثواب برابر دی د څه حصې د لیلة القدر سره. دونه ثواب ورته الله ورکوي لکه انسان چې په لیلة القدر کې عبادت وکړي د هغې د څه حصې اجر ورته ورکوي. او لیلة القدر څه شی دی؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر، الله فرمایي د 1000 میاشتو نه بهتر دی، داسې بهتره شپه ده. نو یاره موږ له پکار دی چې دغه 4 رکعاته نفل چې کوم دی د ماسخوتن د لمانځه نه پس چې څنګه لمونځ وشي ډایرکټ به نه وځو وبدرېږو
او دا 4 رکعاته نفل به وکړو، الله جل جلاله به موږ ته دغه زبردست او دغه ښکلې مزیدار ثوابونه را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي.